بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. Hello, Jagwich. I hope all of you are doing well. If you think that my videos are beneficial to you in any way, to subscribe my channel, and if you have any suggestions, questions or recommendations, you can email me at afghanconsulireland@gmail.com, or you can also leave a comment in the comment section. دوستان عزیز، مثل که همراه شما وعده سپردم که درباره قوانین نو تا هنوز که وضع نشده ولی نهایی است و تقریبا معلوم می شود که یا از قبل فیصله را به همون ترتیب مثل که یا قوانین وضع میکنه شروع کرده است. و همین اساس امروز خواستم که همراه شما مفصل معلومات که چرا این پالیسی ها تغییر تبدیل میخوره و به مهاجرینی که در اینجا خصوصا دارلین و عموما در کشورهای اروپایی میامد یا میآیند باید چی کار کنند تا هنوز مثبت یا منفی جوابات برشان آمده باشه، ولی اگر نیامده باشه تیاری ها چی هسته. نو عزیزانو، لکه څنګه مې چې د نورې شبکاتو له لارې تاسو سره شریک کړل چې په 9 او 10 فبروري د اروپایي اتحادیې ټول پرایم منسټران او رؤسا او رئیس جمهوران ولسمشران ټول سره راټول شول او دوی د مهاجرینو لپاره چې په دې لړ کې بیا د یوکراین او ورسره د نورو هیوادونو په اړه هم تصمیم ګیري دوی کړې ده چې په هغې راز کې زه به کوښښ کوم په ټوله کې د ټولو مهاجرینو لپاره او لږو ډېر د آیرلینډ میشتو لپاره هم یو څه تاسو ته وړاندې کړم تر څو تاسې کوم قدمونه واخلئ او تاسې وکولی شئ د دغه بحران څخه، ځکه دا بحران لومړی ځل نه دی چې دلته په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې راځي. دا تقریبا څو ځلې برطانیې تکرار کړی دی او همداسې لکه جرمني او فرانسې او بعض نورو هیوادونو هم دا تکرار او تاییدی او نه تاییدی کړی ده. دې لپاره ما تنها یادواری باید کنم که کوشش کنین وقتی که ما ویدیو یا مسائل یا ABCD درباره یا در تشویق یا به سپورت افغانا و با عموم در سوشل میدیا یا به طرف یا به سپورت مهاجرین پیام یا ویدیو یا پست میبینین، از شما ما گله دارم. شما کامنت خود چی یک لایک هم نمیتین. باز اون کارا را که نکنیم فکر کنم باز گله و شکوه و این موضوعات از ما شما باز قابلش نیست که باز ما شما سر ازی بحث کنیم که حالا ما خو یوکراینی ها را رقم دیگر رقم میبینن و افغان ها را دیگر رقم میبینن، در حالی که یوکراین و افغانستان حالاتش تقریبا یکسان است. نو په همدې اساس عزیزانو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم د دې نه مخکې چې زه په ټول مواردو بحث وکړم تاسې ناغېړي کوئ او دا راسره باید ومنئ. لطفا د بیهوده بېځایه ټیک ټاکونو مسایلو څخه سرغړونه وکئ او خپل تمرکز ټول په دې کوئ د خپل حق غوښتنه. که تاسې په پښتو لیکل کولی شئ، که په دري لیکل کولی شئ وبخئ، تاسې هغه انګریزي ته واړوئ، په ټویټر هشټګونه وچلوئ، د خپل حق او حقوق دپاره رامخته شئ. یوازې NPOs نان پرافټ ارګنایزیشن خیریه ادارات زه ABCD نور خلک یعنی که آیریشان خپل هم دلته ډېر زیات خوران د آیریش ریفیوجي کونسل د ایمیګرنټ کونسل اف آیرلینډ دوراس او نور ډېرو خیریه اداراتو چې په آیرلینډ کې زه ګورم ډېرې هلې ځلې کوي زموږ او ستاسو د افغانانو دپاره او د دوی د حق لپاره او په عموم کې د مهاجرینو لپاره غږونه جګوي. خو موږ او تاسې هېڅکله یو لایک هم نه ورکوو. هغه کمنټ او هغه شریکول یا خپله ورتګ یا خپله حضور درلودل یا ویډیو جوړول لیکل خو څه چې هغه لایک او کمنټ هم موږ نشو ورکولی. نو زه فکر کوم همدغه به علت چې زموږ د افغانانو پوښتنه څوک نه کوي. زموږ افغانان باوجود دې نه چې افغانستان کې د بحران او د مسایل دومره پیچیده شوي دي چې
هغه طرف یې هم نه دی معلوم چې دا به اوس په کوم طرف روان یو مونږه. نو فلهذا ستاسې ته زما غوښتنه ده چې تشویق هم کوئ او خپله هم لاس په کار شئ. لومړی باید په دې مونږ او تاسې وغږیږو چې هغه نوي مهاجرین چې اروپا ته راغلي دي، که هغه فرانسې ته دي، جرمني ته دي، یا آیرلینډ ته دي، حتی برطانیې او بعض نورو اروپایي هېوادونو ته راغلي اوسېږي، تاسو زر تر زره هیله ده چې لکه څنګه مې چې په ټیک ټاک کې تاسو ته وویل وکیل ونیسئ، او که وکیل مو نیولی وي نو هغې سره په رابطه کې اوسېږئ. د دې څو ګټې دي. لومړی ګټه یې دا ده که چېرته تاسې ته د خدای نخواسته که په اروپایي هېوادونو کې ګوتې لرئ او آیرلینډ یا برطانیې یا نورو هېوادونو ته راغلي یاستئ، یعنې یو اروپایي هېواد نه بل اروپایي هېواد ته راغلي یاستئ، مګر ډبلن په اساس چې اوس ډبلن 3 ریګولیشن دی، د ډبلن 3 ریګولیشن په اړه به زه کوښښ وکړم انشاءالله العزیز په روانو کې به مفصلې خبرې وکړم. اوس په دغه مسایلو خبرې وکړو چې تاسو څه په کار دي، هغه څه چې تاسو ته به ګټور ثابتېدای شي، په دې به وغږیږو. نو وکیل ونیسئ، وکیل سره په رابطه کې اوسئ. د دې ګټه دا چې کله چې تاسو ته ایمیل در رسول کېږي او هیله دې نه وي چې یو څو دوستانو را سره د آیرلینډ د مختلفو ځایونو رابطه کړې وه او دوی ته ایمیلونه او خطونه ورغلي دي، یعنې د بیرته تګ فیصله یې لا نه ده شوې، خو دوی وایي یعنې آیرلینډ وایي چې موږ د دې ABCD دوسیې نه اخلو ځکه چې هغه د سیکشن 21 دوی ته راسول شوی. سیکشن 21 معنا په دې چې تاسې پخوا په کوم اروپایي هېواد کې یا مو اسایلم کړی درخواست پرندګي مزیل هم کړی دی یا مو ګوتې لګولي دي. نو د دې لپاره باید ستاسې IPO کې انټرنیشنل پروټیکشن افیس تاسې دا پروسه چې ده دا مسؤلیت د دې په غاړه نه دی، یعنې هغه هېواد ته باید لاړ شي او هغه باید 2 میاشتې وخت دیدو هغه هېواد ته ورکوي. که چېرته هغه هېواد ځواب ورکړه چې هو راویلېږه خو لیږیم، که چېرته هغوی ځواب ورنکړه نو دوی بیا یا ډبلن 3 کنونشن دا فیصله کړې ده چې د هغوی نه ځواب ورکول هم په دې معنی چې یعنې راویلېږئ او دوی باید تاسې باید لیږلی شي. نو هدف مې دا دی چې وکیل، بعض دوستانو په دې سوشل میډیا کې لیکلي وو چې وکیل خو څه نشي کولی او استناف او یو ستاسو اپیل به کوي. بلکل ستا خبره یا ستاسې خبره تر یو حده پورې سمه ده، خو دا معنا نه لري چې وکیل هیڅ نشي کولی. وکیل پیدا کول هم یو څو هفتې خو نیسي. نو هدف مې ټول دا دی چې تاسو ته 2 اونۍ وخت درکول کېږي، یوازې که چېرته فیصله راځي چې تاسو واستول شئ نو تاسو ته 2 اونۍ یعنې 14 ورځې هم نه دي، 2 اونۍ 10 رسمي ورځې راځي او نهایي کې به 3 اونۍ چې هغه 15 رسمي ورځې راځي. نو په 15 ورځو کې به وکیل پیدا کول او وکیل سره دا خبرې کول، وکیل تاسو په کیسه باندې ځان پوه کول، دغه هم یو څه انډوخر یا جنجال برانګیزه خبره ده او بیا تاسو ته مشکل جوړوي. اوس راځو کوم کارونه دي چې هغه ستاسې که چېرته تاسې ګوتې راوځي او تاسې ته وکیل درخواست وکړي او څه مرسته کولی شي. یعنې وکیل باید څه باید ځای پر ځای کړي تر څو ستاسې دغه دوسیه په آیرلینډ کې پاتې شي او آیرلینډ ستاسو مسؤلیت په غاړه واخلي. لومړی د جنجال څخه ځانونه لرې وساتئ، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه فزیکل یا په مخ جنجالونه دي، د دې څخه ځانونه لرې وساتئ. که چېرته یو جنګ هم تاسې وکئ او تاسې پکې مقصر شئ نو بیا خو څه چې 110% هم تاسې باید واستول شئ. دویم، تاسې باید په کمیونټي کې اکټیو اوسېږئ. کمیونټي په دې معنی چې تاسې خپلو کوم چېرته چې اوسېږئ، فرض که په اکاموډیشن سنټر کې اوسېږئ، هاسټل کې اوسېږئ یا چېرته کور درکړی اوسېږي، دغه خپل چار اطراف سره تاسو باید یو پازیټیو وایبس خپاره کړئ، یو مثبت نظر، یو مثبت اندیشه ستاسو په نظر کې اوسي. دا یاده مه باسئ چې تاسو هر چېرته اوسېږئ، که هغه اکاموډیشن وي، که ډایرکټ پروویژن وي، که هغه کور وي، تاسو څارل کېږئ. ستاسې قدم په قدم ستاسې د ورځني راپور هم ورکول کېږي. دا په هغه وخت کې کېږي، دا ټول تکرار شوي دي، په آیرلینډ کې هم تکرار شوي دي او په نورو هېوادونو کې هم. خو دا چې کوویډ 19 راغی، افغانستان سره هسې وشو، یوکرین مسله شوه، دا مهاجرت یو څه خلاص شو ډېر زیات. نو په دې اساس موږ او ستاسو نوي ورونه چې دي هغه یو څه کم حوصله هم دي، یعنې زړې زړه تنګېږي، وایي چې زما کارونه ول نه کېږي. ځکه په دې تېر کال کې خلکو ته ډېر په تیزۍ سره اسنادونه ورکول شو. تاسې که چېرته زه شاهد حال یم، ډېر دوستان دغه پروسو څخه تېر شوي دي، اوس چې تاسې کوم دلته څوک د معلوماتو نه وو. نو فلهذا
خپل کمیونټي کې خپل کور کې خپل ډایر پروویژن کې د سټاف سره د خلکو سره ډیر خبر خود کوي ټول کمرې دي ټول ریپورټونه ورکول کیږي که چیرته تاسو یو څه سکلز لرئ په انګریزي پوهیږئ بعضې نورو مسایلو باندې پوهیږئ په کمپیوټر پوهیږئ تاسو کولی شئ والنټیر کارونه وکړئ دا هغه موارد دي چې دا دریم کې یم چې ستاسو وکیل به دا ستاسې ریفرنس تاسو چې ورکئ نو هغه ریفرنس تاسو انشاءالله العزیز ډېر کارآمده کیږي څلورم تاسو سره چې مرسته کولی شي ورک پرمټ لکه تاسو زیاتره دوستانو ته راغلی اوسیږي که چېرته فرض کړه هغه دوستان چې 6 میاشتې شوي اوسي او هغوی ته دا خطونه وروسته راشي که تاسو کار کوئ ټیکس ورکوئ سپین کار ټیکس کوئ نو دغه هم تاسو سره ګټه کولی شي دغه فرد یا دغه شخص یا د ورور یا د خور چې ده دا خپل ځان په خپله یعنی حمایت کولی شي تاسو کولی شئ چې ستاسو وکیل دا هم ویل ته په نقدو کې یا الیګیشنز یا دعوا واچوي چې دغه فرد کار کوي ټیکس ورکوي دې ته ستاسې ضرورت نشته چې تاسې ځای ورکوئ یا ستاسې نه د سټیټ څخه مرسته وغواړي پنجم شما میتونید که در سوشل میدیا فعال باشین این فعالیت به این معنا که یک پازیتیو اپروچ شما داشته باشین در سوشل میدیا این نه که شما روز به روز به نام اصلی خود در تیک تاک و فیسبوک و توییتر و جاها جنگ میکنین و اخطارها میتین این مسائل همه تعقیب میشین شما بله مثلا ستاسو دغه 15 موارد می چې وړاندې کړل دا ستاسو وکیل ستاسو په حق کې ستاسو په حق کې کله فیصله کیږي دا مراتب بګدي که دا 15 مسایل تاسو سره نه وي نو زه فکر کوم چې تاسو مشکل کې یاستئ او تر ډیره بریده که بنیاد وي څو وخت وړاندې تیر کال با اکثریت دوستانو چې مفت یا اسان اسنادونه اخیستل او بعض نور دوستانو دا اوس چې راغلي اوسیږي دې ته به په سلو کې یاد دي چې د سوشل میډیا له لارې ما څخه پوښتنه کوله چې که مونږ د دغه هېواد څخه دغه هېواد ته درشو نو څنګه دی مونږ سره به وضعیت څنګه کیږي او ما همیشه تاسو ته ګوره تاسو یاد دي خدای شاهد واوسئ چې تاسو ته مې همیشه ویلي دي چې د نن مسله ښه ده بده نه ده خو د سبا ګارنټي نشته او همدغه دوستان دغه کال وړاندې چې راغلي وو یا می گفتن که نه بیاین هیچ گپی نیست اینجا مسئله آسان است با آسانی و به زودی شما را اسناد میته و شما دوسیتان حل فصل میشه ولی رقم نیست ما خوب داخل حکومت هستم بویش می آمد برای ما از همون خاطر ما اجرات بر خود نمیدادم برای شما نمیگفتم که یالا بسم الله با زودترین فرصت بر کشور خدا برسانید علتش همین بود و امروز برای شما گفتم بله مسئله چې مونږ او تاسو ټول دا ضرور نه ده چې اوس زه فرض کړه یو فرد دی اسالم درخواست کړی دی یا پرندګي یا د پناه غوښتنې کیس یې ورکړی دی هغه خوار به خپلو کارونو پسې شلی او یا زه چې غواړم چې ستاسې مسلې تر حکومت ورسوم او مرسته وشي ځکه افغانستان په داسې یو سخت بحران کې دی نو دا یوازې ما پورې اړه نه لري دا موږ تاسو ټولو پورې اړه لري موږ تاسو ټول باید د خپلو ټیډیانو سره ټیډیز چې دي ممبر اف پارلیمنت دي پارلین کې نو همدغسې په جرمني کې په برطانیا کې په فرانسه کې په ټولو هیوادونو کې اروپایي پارلمان کې هم خلک شته دی چې هغه په د هیوادونو کې خپل دفترونه لري او هغه لوکل کم پارلمان غړي چې دي هغوی تاسو په انګریزي کوښښ وکړئ په دري پښتو یې ولیکئ ګوګل ترانسلیټ خو شته دی یو دوست به وي چې پوهېږي هغه په ژبه باندې ته ورکئ او دا بیا ستاسو مسلې در وړاندې کړي تر څو وکولی شي دا مسله په اروپایي پارلمان او په نورو پارلمانونو کې رایاده کړي او افغانانو ته هغه حق چې د دوی حق دی لکه څنګه چې یوکرین پروتوکول ورکول کېږي اکثر دوستان نن هم په زموږ په دې واتساپ ګروپونو کې مسایله وه چې یوکرین خو په ارامه روان دي او افغانان نه ته جګ شه کار وکړه ورته منډه واخله قدم واخله چې تا ته حق درکول کېږي ته چې په بړستن کې پروت یې او یو دغه یو کمنټ کور دې ودان دا دې په لوکل حساب باندې وکړه نو تا ته به څوک چېرته حق درکړي زما ستاسو څخه ګیله وشوه ما یکم آزرده شدم دوستای عزیز چند وقت پیش ما به حمایت شما در حالی که من از دوسری جای وظیفه دارم وظیفه خودم به مشکل میندازم برای شما در سوشل میدیا یک ویدیو را اپلود کردم و شما تقاضا هم کرده بودم که یک چند وقت پیش که کوشش کنین کامنت ها را شما باور به خدا کنین که از 60 تا 70 کامنت اضافه نبود واضح است گپ
70 کمین و با 1000 افغان در اینجا که در اصلا تقریبا 15000 افغان به صدایت نمیشنوه یا با لکها با صد هزارها افغانی که در بریتانیا است در فرانسه است که صدا بلند نمیکنه و از همین خاطر است که شما موضوع شما را کسی تقصیشان نیستن و یادآور نمیشن. رابطه کړې وه او دوی راته ویلي چې دوی ته ایمیلونه راغلي، خط نه ایمیل ورته راغلی دی چې تاسو باید سیکشن 21 کې هستئ، نور یې ورته لا څه نه دي ویلي. نو د دې هدف دا دی چې تاسو باید زر تر زره خپل وکیل سره، نو هغه زما چې ژباړونکو خوارانو چې همیشه به تاسو باندې چغی، همیشه برای شما گفته که شما با زودترین فرصت باید با وکیل خود راجستر شوین و با ارتباط باشین او به خاطر اینمی روز بعد. هغه دوستانو ته چې دغه خطونه راغلي دي نو دوی ته تقریبا 10 یا 15 رسمي ورځې ورکول کېږي. دا به زر تر زره په دې کې خپل وکیلانو سره رابطه وکړي او دوی ورته هماغه کوم 15 موارد چې ما تاسو ته ویل چې باید والنټیر کارونه وکړئ، کمیونټي کې خو یو تاسو اپروچ لرئ، دغه 15 شیانو ریفرنسونه تاسو ته پکار دي. دا باید تاسو خپل وکیل ته لاس پلاس ورکړئ. نو ځکه مې ویلې چې بې ځایه وختونه مه تېروئ. نو عزیزانو یا د اتریش څخه فرانسې ته راغلي یاستئ او تاسې په فرانسه کې تاسې کورنۍ لرئ نو دا تاسو سره هم مرسته کولی شي. که په هالند کې هستئ داسې خپلوان دوستان لرئ یعنې دا تاسو وکیل ته ویلی شئ چې موږ دلته کورنۍ مو دلته ده او زه غواړم چې په همدې خاطر دلته پاتې شم. ژبه ده یو څوک په انګریزي پوهېږي دا ویلی شئ چې زه په ژبه په انګریزي باندې په یو بریده پوهېږم، ځکه فرانسې ته لاړ شم یا بل هېواد ته لاړ شم هلته به بیا سر نه بیا زده کړې شروع کوم یا انګریزي به زده کوم. کوم دوستان چې بل فیصل خان لکه څنګه چې تاسو ته فیصل خان بار بار ویلي وو په هغه ویډیو کې هم تاسو ته ویلي چې دوستانو چا چې انګریزي زده وي نو دې ته کارونه ژر کېږي. هغه هدف مې دا و که چېرې تاسو مکاتبو ته ځئ، انګلیسي کورسونو ته ځئ، پوهنتونونو ته تللي یاستئ، حد اقل که څو ورځې هم ځئ او د هغې یو ریفرنس لیټر سره هوبهو دا مرسته کولی شي تاسې په دغه کې. نو بیا هم په دې اخره کې غواړم چې دا ووایم چې زموږ د پارټي کوم مشر چې دی هغه هلته به عکس هم شریک هم تاسو سره لیو راډکر په خپلو پوسټونو کې یا په کوم مجلس کې چې دا خبره شوې وه چې د 28 اروپایي هېوادونو مشران ټول سره راټول شوي وو، هلته دا خبره یې کړې ده لکه څنګه چې په اجتماعي شبکو کې بعض دوستانو ویلي چې مهاجرین خو دې ته ګټه لري. بالکل هغوی ټول په دې پوهېږي او دا خبره یې هلته په ویب سایټ خبرونو کې هم شریکه کړې ده چې مهاجرینو د ټولو اروپایي هېوادونو ته ډېره ګټه را رسولې ده او موږ مهاجرین غواړو. خو مهاجرین په داسې شکل غواړو که چېرته فرض که افغانستان وي یا یوکرین وي باید دوی ته صحیح قصې ولري، صحیح مشکلات ولري، دوی ته باید ځای ورکول شي، پروټکشن ورکول شي. که چېرته اکنامک مایګرنټس وي یعنې هغه مهاجرین چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی په هېوادونو کې لکه هندوستان، لکه بعضې نور هېوادونه جورجیا، نو دوی باید په قانوني لاره باندې زموږ هېواد ته راشي، نه په غیر قانوني لاره باندې چې د نورو هېوادونو لکه د افغانستان اوس په دغه موجوده شرایطو کې چې کوم افغانان روان دي خواران خو په غیر قانوني لار باندې راځي، نو جورجیان یا د بعض نور یا هندوستانی ولې په دې لار راځي؟ دا جوته دا معلومداره خبره ده چې هندوستانی راځي خپل پاسپورټ پټوي. نو دلته دې اشاره کړې وه چې باید هغوی یا هندوستانی یا جورجیان یا ای بي سي باید دلته له کار له طریقه په ورک پرمټ راشه، که تا سره سکلز وي، که تا سره بعض نور مهارتونه وي، دغه مهارتونو له وجې ته کولی شي چې دغه هېواد ته اپلای وکړي، درخواست ورکړي وایي موږ دې راوړو. تقریبا دلته 10,000 کارګر هم دا اوس دوی ته پکار دي سکل ورکر، کوم چې آی ټي پروفیشنلز دي، ډاکټران دي، دا دوی ته پکار دي، نرسان دي، دوی ته پکار دي، ایرلنډ ته پکار دي. نو همدغسې بعضې نورو هېوادونو کې فرانسه کې، جرمني کې، برطانیې کې هم دوی ضرورت لري خو سکل ورکرز ته ضرورت لري او هغه قانوني بڼه باندې باید دوی راشي، غیر قانوني نه. نو زه بیا هم کوښښ کوم چې تاسو ته دغه مې چې پوسټ کړله کوښښ وکړئ په انګریزي ژبه باندې تاسې خپل کمنټونه جوړ کړئ، د افغانستان حالت تشریح کړئ چې افغانان ولې بیا پاسپورټ دلته راځي، ځکه په افغانستان کې پاسپورټ نه ورکوي، حالت تاسو ته معلوم دی، هغه تشریح کړئ دلته، دا ټول څارل کېږي، ټول لیدل کېږي او د مثبت به تمام شي. نو د خپل حق غوښتنه وکړئ دوستانو او د خپل حق غوښتنه نو به دغه شکل کېږي که ما و شما باید یک جا باشیم و وقتی که صدا سرش ما میکنم
میکنم مفاد دیگه دیگه ندارم. باز دوستا باز از یوتیوب و یا میگن که مشاور خوب کو چقدر دوستا که دیگه بخوام قدر شاید شما از موضوعات باخبر با وقت باخبر شوید. دیگه بازم صدا میکنم یوتیوب ما اگر سابسکرایب نکرده باشین سابسکرایب کنین تا ما هم تشویق شوم و برای شما همین موضوعات که 2-3-4 ورقه که برای شما جور میکنم با وقت هم رای شما شریک کنم. بازم میگم داخل دوستانو تاسې ډیر زیات ما چې څومره ولیدل د فیصل خان په ویډیو او زما په ویډیو زړه مه کوئ. دغه یو نورمال پروسه ده، نورمال پروسیجر دی. دا راځي تاسو زړونه مه واړه کوئ خو تاسو لاس په کار شئ. تاسو په بړستن کې مه وده کیږئ چې بس هغه د ماشومانو غوندې پراته اوسېږو او بس ژاړه ځان سره. ته لاس په کار شه، ته ښه کارونه وکړه، ته کمیونټي ته راوځه، کمیونټي کې والنټیر کار وکړه. دا ټول ریفرنسونه ټول کړه انشاءالله العزیز. بله خوشخبري دا ده چې افغانستان ته څوک لیږل نشي کولی. که تاسو لیږي هم خو اروپایي هېوادونو ته هم لیږي. دلته اوس د نورو هېوادونو نومونه به نه اخلم، دا خو ټول به خپلو هېوادونو ته خلک لیږي. افغانستان لیږل نشته دی په آیرلنډ کې او د اروپا په نورو دغه کې، ځکه اوس د افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې دوی افغانستان ته خلک ولیږي. نو خوشخبري هم در کومه او بد خبر ده چې دوی فیصله وکړله دا به آهسته په آهسته پروسه به سختېږي. مفت اسنادونه یو څه وخت لکه څنګه مې چې پخوا تاسو ته ویلي دا به نه وي، خو دا دا معنا نه لري چې ناممکنه خبره ده، امپاسیبل نه ده. خو ستاسې قدم او ستاسې لږ حرکت راوستل به انشاءالله العزیز ستاسو مشکلات په ښه شکل او په ښه وخت حل کړي. نو تر بیا مو په الله لوی الله سپارمه. یوازینۍ خبره ده چې په روانه ویډیو کې به زه د زده کړو په اړه لکه څنګه چې فیصل خان تاسو سره شریک کړې وه د زده کړو په اړه معلومات شریکوم او د هغې وروسته به انشاءالله العزیز په خپل وخت سره مفصل په ډوبلن کنونشن باندې غږیږو چې اوس د ډوبلن دریم قانون دی. نو تاسو زما چینل سبسکرایبول مه هېروئ. رب مو ښاد، آباد او سرلوړي لره. السلام علیکم.